پنجشیر یو 20 نفره موټر کې ورسره او زه دلته یم دغسې یو حال دی نو تاسو به باور ونه کوئ چې دلته خلک څنګه ژوند کوي څومره توکلي ژوند دی ورغلو له خیره پنجشیر خواته شکردرې تر ورسېدو د کوبل ولسوالۍ شکردره او دا ځکه مینې پیرکې په لیار کې وروستو موږ خو یې شپانځ نه وکړل آینده ریغ لري پای هم دي دغه د تروې بس نو دغسې حال دی ملګرو قرهباغ کې د مالونو د څارویو مارکیټ دی غواوې پسونه میږې اوري د قرهباغ ولسوالۍ ته راورسېدو نو د میلې دپاره دا د دې ځای نه ژوندي چرګان واخیستل او روان یو پنجشیر خواته او دا چرګان خو وینې حلال شوي دي دغه ازبي څه کیلو صحیح دوی اوس واخیستل خو اوس به وګورو چې 15 دغه د درې هلته پکې دي 4 کیلو شاید پنجشیر ته راورسېدو لکه چې وینې د پنجشیر ښکلي ولایت ته ښه راغلاست نو وګورو چې طالبان څه وایي طالبانو پیره ده دلته دوی حتما تلاشي کوي یا پوښتنه کوي نو دا به اوس معلوم شي ملګرو د پنجشیر د عنابه ولسوالۍ کې او بس مخکې روانې نور هم غواړو چې داسې ځای ته ورسوو چې دا د سیلاب اوبه نه وي اوبه یې پاکې وي ځکه دلته اوبه خړې وي سیلاب راوتلی و خو معلومیږي چې مخکې سیلابونه نشته او اوبه به پاکې وي د پنجشیر پریان ته ور روانې خو معلومیږي چې لاره بنده ده دغه ځای کې او خلک په پښو روان دي موږ هم د موټر نه راکوز شولو وینې او په پښو روان یو د پنجشیر غرونه دي دلته دغه ویاله د سیند خو لا نه دی ځکه چې نور مخکې لاړ شو بیا به هر څه معلوم شي او دې خواته یې غرونه ګورئ نو دا هغه سیمه ده چې خورا زیات جنګونه پکې شوي دي او د جنګونو نښې خو یې اوس هم معلومېږي دا وینئ دا د هغه وخت د روسانو د وخت تر ټولو غټې مرمۍ دي چې دلته یې غورځولي دي دا فکر کوم شربنل ده یا نلی ده او هم همداسې معلومېږي ملګرو بیا هم ستړي مه شئ رخه کوي او دا ګورئ دا دغه تیږې وړې او دا دا سړی خدای پاکوي دا نو نه پوهېږم چې سیلابونو او یا هم باد له غرونو را غورځولي دي او یو څه ستونزې جوړې کړي ده موټرو لپاره دا وړکی هم اخته دی غواړي چې تیږې راټولې کړي د سړک نه یې لرې کړي خړې اوبه داسې اوبه را روان دي لکه شګه لکه خاوره خاوره ده موږ پر رخه کې یو د رخه ولسوالۍ کې یو او د رخه ولسوالۍ کې سیلابونه دي بیا هم کېدای شي لارې بندې مخکې خو پرې روان یو نو ګورو توکل په خدای بد حال دی که مجاهد وي د جهادي قمندان دی که نه معلومیږي قمندان نو پخوانی سلامونه جوړ په خیر د پنجشیر یوه بلې ولسوالۍ ته راورسېدو پریان ولسوالۍ او پریان وایي د ټولو نه ښکلی ځای دی دغه خوا که تاسو وګورئ رښتیا هم
ښکلې ښکاري او اوبه یې هم رڼې دي مخکې مو ذکر کړی وو اوبه یې دومره رڼې نه وې دا دي رڼې اوبه ښکلی طبیعت او غواړم چې همدلته چېرته کښېنو او یو څه میله وکړو نو د پنجشیر د بېلابېلو سیمو په اړه مې معلومات درکړل لږ نور هم راسره حوصله وکړئ نور ځایونه هم درښیم ځکه د پنجشیر پای لا نه دی راغلی نو روغ اوسئ